نو چې زه داسې حالونه وویلم که نه زه ډېر خفه شم یم خدای دا بچي ماله راکړي دي که روغ دې راکړی وي ما به چاته جولی نه وه خوره کړې ما به چاته منتونه نه و کړي چې تاسو دا کرکه داسې ماشومان نه مه کوئ په دې باندې مور پلار نه دردېږي خفه کېږي هسې ورته په سر لاس راکاږي و مور ځان سره چېرته بیایي هم نه که نه یاره بویه چې خو په تپوس په علم خلک ړستړي کړي او څوک ته سره خوا کې دغه نه کړي او کښېني نه همدقه خبره کېدای شي دا موږ ته ولګي بسم الله الرحمن الرحیم محمد اسلام د خپل دوه ګوډاګو سره راغلی دی او د پلار نه تاسو کنه بو چې دا ګوډاګيري زما ګوډاګي دي خولي ګوډاګيري ځان ته بیرانیز دی کيم خولي به بهر به دی روبا سینا غالب ګماندار چې دا به بهر نه روبا سي اوندا سره محمد اسلام بهر خو بس او راستو دغه ځکه نشته چې نن سبا یو پلان کوچ کې یو پیره راتلم یو زنانه وه نه راوخواته نه دې سره کیم نه ناسته هغه سړي ورته وایي خیر دی دا خو بیمار دی ته وینه زما اړه نور دغه نه خو زما سړی لګوټي دغه کېږي دې باندې خفه م چې نه دې سره کې ناستې هم نه شم نو چې زه داسې حالونه وویلم که نه زه ډېر خفه شم یم خدای دا بچي ماله راکړي دي که روغ دې راکړی وي ما به چاته جولی نه وه خوره کړې ما به چاته منتونه نه و کړي چې ما سره څه امداد وکړي چې د بچو له علاج وکړم نو زه ډېر خفه شم بس تکلیف پړه تیرې دا پړه تېروم هر څه چاته وایم نه خو لکه هغه زنانه زه ډېر خفه کړم چې دې سره کښېنناسته زه ډېر خفه کړم دا خو به مور ځان سره چېرته بیایي هم نه که نه یاره بویه چې خو په تپوس په علم خلک ړستړي کړي او څوک ته سره خوا کې دغه نه کړي او کښېني نه همدقه خبره کېدای شي دا موږ ته ولګي خو دا چاته لګي نه دا مرض ډاکټران پیدایشي د محمد دا اسلام پیدایشي نه وي چې دا وروسته بیا داسې شوې پیدایشي صحیح وي کال زما خیال دی صحیح وي بیا وروسته ورو ورو زیاتېدې بیا دا ماشومونه ټولو مشره 15-16 کالو را د دې را مرض دومره زیات شو چې بس هغه د سترګو د چمړې کینسر شو چې کینسر شو بیا د ګولو د منځ نه ګولۍ وچو دا غوښه ترې ووته دومره غوښې ترې ووتې بیا ډاکټر له چې مې بوتې هغه وایي دا خو تا ختمې کړي دي نه خو به سترګې وباسو نه هغه وخت هم په ما ډېر دغه تېر شو چې جړاګانې مړاګانې مې ډېرې وکړې اوس هم چې کم دی چې شاته کښېنم ودرېږم نه بس زړه مې دغه نه کړي نو جاری دی محمد علاج کو جاری دی عرضي طور علاج مکمل علاج شته نه هغه یې ګوره کو باري خو لکه بار خو موږ چرته کولی توشتا محمد اسلام یاره کو واس مې وی جینې زه به تاسو پسې د کیمرو دغه والا پسې تلم زمونږ خپل پلوان دي چې ټول دا وګوري نه ما پسې خبرې کوي نه زه ما پسې خبرې ولیکه زه بېوس یم ما سره څه شته نه زه د وروڼو بایګان ته یم چې ما سره امداد وکړې ما سره څه شته نه زه تاسو په تمه یم ستاسو په علاج باندې زه هسپتالونو ته ځم راځم دې له علاجونه کوم زه ستاسو بیا هم په تمه یم بیا هم په تمه چې ما به پرېږدی نه دې باندې ستاسو علاج د دې روان دی او علاج روان دی پېښور نه کو راکو کله یو هسپتال کله بل هسپتال ته لړ شو علاجونه کو خو بس زړه هم ستړی شو جینو زړه هم ډېر ستړی شو په دې علاجونو پار یو شي باندې که نه دا خلک دا وایي که نه دې نه یو ګپ جوړ کړو او ګپ خو دا ښکاره تاسو ته دي ګپ مې ته نه ځکه نه جوړ کړی چې زه بېوسه شم کمزوری شم نه دې وروڼو بایګان ته یم یاره ما سره 100 روپۍ امداد سره خبرې ترې کوي او جی خبرې ترې کوي خبرو کوي دا خیناره جی هنا څنګه هاي متصل بابا سره نن راغلی آج بابا نن راغلی بابا موسم څنګه دی یخنیم ډېره کېږي لږه ډېره او علاج کوو ښه هنا آج ته که نه آج او دا د دې څه نوم دی د دې سمیره دی سمیره څنګه هاي واه سمیره انعام راغلی سره او څه دې خوښتي خوراک کې دې خوراک کې څه خوښ د دې بس د چرګو دا غوښه نه بس دا شوروا مروا دا دغه مغه خوښي او دا خوري نور دوره خوراک نشته دي د دې پریسي صاحب
پرهیز هیڅ نه وی ډاکټر ماکټر لکه دا نه وی دی دا خوري دا نه خوري کنه او بس یار سره خوري او ته پیو کړی دی محمد اسلام و ډیر جی ډیر بس ما خو تاسو ته کیسه وکړه چې بچی خو ډیر خواږي کنه نو خپل لغه ولا منډه ترله منګ واخو کاغذ غلا کوم کو دا غدې رونو بایګان ته وای ما کار سو کوم خو خپل وس مطابق خپل لغه منډه ځکه واخو چې بچی خو مې دي کنه ستړي شي په دې منډه ترړو او جی ډیر ستړي شو لکه دغه یو ما چې ته کم پیغام کو دا زما دې رونو بایګان دې خويندې ته وای چې تاسو دا کرکه داسې ماشومان نه بکوي په دې باندې مور پلان له درځيږي خپکیږي اسه ول په سر لاس راکاږي د دې ته وایي دا شی مکوي ته جوړ دی راوي یو خپه کړی یو څوک بل څه خپل خپلوان مره بس لا خبرې کوي وای دا د سزان نه کار الکه کار مې زګه کتره جو سو کم کمزورې مې بیمار را بس دا راغلي چې په لاک 2-3 لسو باندې کار نه کوي دا د علاج د کم ځای نه روان دي دارات خبرنم کو یار هسپتال د سرګو هسپتال د لړ شو چمړې هغه ته لړ شو کله یو نه کو کله بل نه کو نو بس وخت مطابق چې کم یو شی زیات شي بس هغه هسپتال د لړ شو کپریشن نه لو کی هغه ټیم چې سلګي بس هغه ولګي نو د دې رونو بایګانو ډیر دغه مچ دی د دې پتاون غره موږ ځکه موږ قسم په خدای کو سومي د دې د یار حسین او زه یار حسین مې خپل نمبر چې پغی زی پیسه وغیرہ شته وای زما ټینا نمبر دی چې پغی باندې دی پیسه اکاؤنٹ هم دی واتس اپ هم دی 0344 92 26 55 دا زما نمبر دی محمد اسلام مینوم دی یار حسین مې له صحابه یار حسین نمبر محمد اسلام بیا وایا 0344 92 26 55 دا زما نمبر دی تاسو به د پروګرام نه دا یو چیز بالکل ترلاسه کړي چې زمونږ خلک پتور او پیغور کې د کلاشنکوف د ګولې نه زیات زخر ساتي صاحب یو پلار دلته پدیو نه جړل پنيشي نه جړل چې پیسې نشته هغه تکلیف خوښتا خود د اوخ کې د اصلګې پسراله چې صاحب تاسو رویه سختري د کرکه نظر مکوي ډډه مکوي عامو د اسلام وکنه بشک ته د کاکې سره مکه نه خو په سره سلاس کې د دعا وته کا او د کرکه نظر مکوا زمونږ رویه سخت دي ما بل زم په یو جرګه کې وې ما صاحب دا کارتوس او ټوپک دغه و نقصان کوي دغه خوشک نشتا خو داغه نه زیات کوم تبعید زمونږ رویه کړی دا موږ د خپل خلې لګي سمې خوځو موږ د خپل نظر استعمال لک صحیح کو همیرا او هنا دا د پلار ګډاګې دي دا د پلار دړه ساده صاحب او ته د کرکه نظر کې محمد اسلام هم تاسو دغه رویو او دغه نظر دا سړی ډیر خفه کو او هغه دا پیغام هم دا ورک چې پسند کې مې ولاړې ګولاله ما د پاره ګورونه دي تا ته بل شان ښکاری خو تاسو د محمد اسلام نو کا محمد اسلام خلق واقعي چې ډیر عجیب او خراب نظر کوي او خو ار سړی به داسې نه ګور محمد اسلام سیدا ستاده پیغام مې ورسو او کې پاکه کا دا نمبر به خورش ان شاء الله العزيز او دوی سره بسنه سکو مکی کی نور دم بچیان شتا او نو شته له خیر سیدی او سید نو له خیر نو له خیر سیدی سبقونه وي او سبقونه وي بس له خیر یوم چې کم دین عالم شوا بلو فارغ شوا ختم می سواس مطابق کو بچی می نورم له خیر سبق وی راوي د مور دغه نه خپل سبق نه مور ویلې مور د سبق وداري او شي ډیر دغه ولا کوي دا کور ناستی دا دواړه بس دی کور یو دغه خپل کور لار کو سدي ته معلومه نور لری نشتلی کنه دغه ته معلومه دی کې ګرځي راګرځي نور ته خوشاليږي زیات تر ته خوشخکاری نه نو خوشاليږي ست خوراک تاس خاک ته ست دا دغه چینو خوراک خاک په د جینا کور دغه دوره خوراک نه خو دی جامو د پیزارونو بس دی ډیر خوشاليږي چې دا مواغه دا ګور دا داسې ده کنه دا لندره د دې پیزار جامې کې تاولي دا داسې پیزار جامې اکثر یو بل ولور کې پیسې کنه داسې بالي دا داسې به پويږي چې دا جامې خوخي کې ته چې دا څنګه دی خوخي کړي پسترګو باندې یار یو شی دا خوشاليږي دوی ته چې ګوري و ډیر جی ډیر کې دي کنه ډیر او دینم تاسو کا چې تاسو له ما سوره خدمت سوره کوم او کنه کوم هر زه ته هر یو ته دا چې راشم کله راشم دې نه ما سو پیری دی لغه چې دې نه وړې دې چوک نه دې زنه اوسم بل مطالبه ته پوره چې 400 ته راوړم چې به خو هم وای چې به وړومو خربو روزي یادې د 400 او جګاټه دې 400 دا بس دې خو ودا برلم دا خو بلا شي ور ټیم دا دې نه ما وړي دي یار یو شی لکه دې له جوړم او شکر دې دې رونو بایګان پتاونو په دغه سره زه بس دې هسپتالونو تعدیل ارسل لکه دې خپل خدمات او یو شی په کوم زه الله دې خلره محمد اسلام
یو پلار خپل غږ کېښود د دوه ګوډاګو سره راغی دا وخت قدرمنو دا چې کومه علاقه دا 400 دا غریب د صحابه یا حسین دلته راغی موږ وې کاکیانو سره راشي پروګرام وکړو او چې ستا دا پروګرام ستا دا غږ خور شي او را روان از برګر قدرمنو د سره ضرور ودرېږئ یو وزر پلار دی او د ګوډاګو پلار دی نو ضرور سره ودرېږئ محمد اسلام که نور د پړسي خو وایه نو بس دا کم پړی دی روز بس د ستاسو د پیج دا کسان چې کم کتون کړي کم دغه دي نو دې ته موږ دغه ریکوست کوو چې زه به ستاسو سترګې په لار یم د امداد او ان شاء الله تعالی چې څومره ستاسو نه کېږي نو موږ سره امداد ځکه وکړئ چې موږ ډېر کمزوري او دې دپاره راغلي دې شیشې ته مخامخ تاسو له راغلي چې موږ سره له 100 روپۍ امداد څوک وکړي ډېره ښه ده ډېره ښه ده مخې دې رڼا محمد اسلام